په هلمند کې د خوړو او درملو ملي ادارې امیر وایي سوځول شوي مواد یې د تېرو شپږو میاشتو راپدې خوا د لښکرګاه ښار په مختلفو ناحیو کې له تولیداتي فابریکو، طبي او خوراکي پلورنځیو راټول کړي چې د یوه ټاکل شوي ټیم په وړاندې یې وسوځول. دا هم د پروشیانو مو د دواو د درملتونونو مو او هایټیانو څخه هم راټول کړي، هم د پروشیان د خوراکي موادو او حتی کارخانو ته مو راغلي، شرکتونو ته مو راغلي، دغو څه مو د شپږ میاشتو په جریان کې راټول کړي دي. دا اداره وایي فعالیتونه به یوازې تر مرکز لښکرګاه ښار پورې نه بلکې ولسوالیو ته به یې هم غځوي. بلخوا د هلمند د عامې روغتیا ریاست او چاپیریال ساتنې ادارې استازي وایي د تر وخت تېرو درملو او خوراکي موادو پر پیر او پلور جدي بندیز لګېدلی او د پیل شوي کمپاین په ترڅ کې به د هلمند په کچه فعالیتونه غځوي. دا همیشه دی، دا به چهار وخت تر وخت درمل او غذایي مواد پیدا شي، انشاءالله ستاسو په حضور کې به شي. دغه ورته لرو چې په آینده کې نور مرشان راولو دا تر خاورو لاندې کړو، ځکه چې که داسې پاتې شي نور خلک استفاده ځینې کوي، بیا په ناروغۍ اخته کېږي. دا په داسې حال کې چې تر دې وړاندې هم د هلمند د عامې روغتیا ریاست لخوا د مرکز لښکرګاه ترڅنګ په ولسوالیو کې د تر وخت تېرو درملو او خوراکي موادو د راټولېدو او سوځېدو په تړاو کمپاینونه ترسره شوي دي.